ته ملاو شي. په دې حدیث کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودي راته ویل انطلق وزا مخکې ځه. مخکې لاړو هم کته یو سړی دی هغه په دې پړ مخې اچولی شوی او بل سړی ورسره خوا کې ولاړ دی او د هغسې یو غټ کاڼی دی. دا کس را ولګېږي دا کاڼی رالي او د دې انسان په دې سر باندې ورغورځوي فیشدغ راسه دا سر وله چخناکي په دې کاڼي کله ولي تتهته الحجر وای دا کاڼی ته ورغړېږي او د سر چخنا شي. دا کس په ته په دې کاڼي پسې ورشي واپس دا کاڼی راوالي د سر په ته الله روح باره په دې کاڼي باندې ولي دا کاڼی ولا کاڼي باندې دا سر ولا چخنا کی دا کاڼی ته روان شي ورغړېږي دا پسې زی راځي هم دا معامله سره کوي کاڼي پسې زی سر په ته راګرځي دی پولي ما ته پوښتنه وکړو چې دا څوک دی راته ویل چې زه مخکې ځه خو بیا وروسته ته بیان کړی په دې حدیث کې وایي دا هغه کس دی رجل علمه الله القرآن الله ورته قرآن ورښودلی و نو سورتونه ورته څه یاد و یا ته ټول قرآن ورته یاد و یا څه حصه ورته یاده وه فنام عنه باللیل او د شپې بیا د دې نه ویده شوی دی. همدې روایت کې فنام عنه باللیل بل روایت کې دا دی چې سار فرض مانځه ته دا نه راپاڅېدو فینام عن الصلاة المکتوبه فرض مونځ د سار د نه به قضا کېدو هغې ته به نه راپاڅېدو ده ته د عذاب په دې باندې ورکېدی شي. به شارحین وایي حافظ ابن حجر او نور علما بل حدیث کې د هغې تشریح شوه څوک د سهار مونځ نه کوي جمع سره نو دې انسان باندې به الله دقسې عذاب به پرې مبتلا کوي. انسان ته چې عذاب ورکوي دا په څه وجه دا په دې وجه چې سهار مونځ نه کوو دې وجه نه سهار مونځ موږ تاسو ګورو څونه اهمیت دی زموږ په معاشره کې د سهار د مانځه. اکثر جماعتونه سهار تشي جمع له څوک تیار نه دي او که کوي ناوخته کې راپاڅېږي. حال دا دی چې د سهار د مانځه څونه اهمیت راغلی حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اثقل الصلوات على المنافقین اثقل الصلوات منځونه کې سخت درانه منځونه منافقانو دا دوه منځه دی یو د ماخوستن منځه یو د سهار منځه. اثقل نه معلوم دا شو چې په منافق باندې خو اسی منځ دروند دی لیکن دا دوه منځونه په ډېر سخت درانه دي. دې د وجې نه کم مانځه باندې چې کم انسان باندې چې منځ پې دروند لګېږي جمع منځ پې دروند لګېږي د هغې نه سستي کوي نارستي کوي د دې انسان کې خوی دی د منافقانو. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. لکه اثقل معنا دا ده واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى منځ کوي خو دروند دی پې شوق باندې ودرېږي چې مانځه ته ودرېږي. هم مؤمن سړی به هغه به مانځه ته هر مانځه ته به خوشحاله وي. نبي صلی الله علیه وسلم به بلال رضی الله عنه ته ویله ارحنا یا بلال ای بلال موږ ته لږ راحت راکړه. بلال به اذان وکړو په دې اذان کولو سره موږ ته راحت ملاویږي. لکه مؤمن سړي ته به راحت په څه کې ملاویږي الله په طاعت کې د الله په ذکر کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر ګران دی په منافقانو. حدیث د عثمان رضی الله عنه کې راځي وایي چا چې ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړو من صلى عشاء بجماعه فكأنما قام نصف الليل ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړو دا د شو لکه نیمه شپه دا ټول عبادت د الله وکړو. او ومن صلى الصبح بجماعه او چې د سهار مونځ په جمع باندې وکړو فكأنما قام الليل كله دا د شو لکه قام الليل ټول شپه د تهجد لکه سهار مونځ په نیمه شپه حسابي
او ماخوستن په نیمه حصه باندې حسابېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت ښودله. بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى البردين دخل الجنه. وجه د سار مونږ په جمع باندې کو د مازیګر مونږ په جمع باندې کو په اهتمام دخل الجنه دا انسان به الله جنت ته داخلي. یو روایت د مسلم کې دی من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله. سار مونږ چې په جمع باندې فهو في ذمه الله دا د الله په لوس کې ده. فلا تغفر الله في ذمته. دې سړي به عزت یو نه کوي ولی الله تعالی به تاسو نه خپل عزت لوس ته پوس کوي چې دې سیله ما لوس کړو بل ذمه کې مې غستل او تاول دې به عزت یو کړه. هغه یو تن ستا کور ته راغی او داغه څوک به عزت یو کی خلک وایي جوړه داغه څه ما کار نشته اسړې زما میلمو ما دې سیله امن ور کړو تاول دې به عزت یو کړه ازما به عزت یو زما ته پوس کوم. حدیث مطلب دا دی چې سار جمع د چا وکړه دا د انسان د الله په لوس کې داخل شو. د دې انسان بې عزتي کول، د دې انسان د کنځلې کول، د دې بې احترامي کول دا د الله لوس او د الله ذمه بربادول. فلا یطلبنکم الله دې تاسو نه چېرته مطالبه د خپلې ذمې ونه کړي. موږ تاسو کوشش دا غواړو چې موږ د الله په ذمه کې داخل شو. په کار دا چې سار مونځ د په جمع په اهتمام باندې وکړو. اکثر موږ تاسو ګورو سار جمع جماعتونه اکثر خالی هغه پروا څوک ساتي نه. اکثر کسان یا نور خاتنه رستو کوي یا کوي زر کور کې را پاتېږي او د سوکي د کټ خوا سره زر زر منځوږي او به ته واپس پاک کټ کې ځملې. خو مونږ نه دی موږ تاسو باندې مونږ دا په جمع باندې لازم په جمع باندې وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامه. هغه انسانان په تیارو کې جماعتونو ته ځي دې ته د قیامت په ورځ باندې د پوره رڼا زیری ولا ورکړه. الله به دې له قیامت په ورځ دونه رڼا ورکوي چې د هغې په ورځ په وجه باندې به جنت ته داخل. مؤمن سره به رڼا وي د هغې په وجه به پلي سرات باندې تېرېږي. چې چا څه ډېره رڼا وه چا څه لږه رڼا وه هغه د اعمالو مطابق. دیو جنا منافقانو لږ ایمان په دنیا کې راوړی ریاکارۍ دپاره لږه رڼا به ورته ورکړی شي د هغې د وجه چې لږه خواشي دا به ترې مړه شي. مؤمنانو ته به چغې وایي چې انظرونا نقتبس من نورکم. موږ ته انتظار وکړي چې لږ رڼا تاسو نه والو او موږ هم په دې پولي سرات تیر شو. مؤمنان به ورته وایي قیل ارجعو وراءکم فالتمسوا نورا. دنیا ته لاړ شئ دا رڼا په دنیا کې ملاوي. یو به ایسته جهنم ته الله وروغورځوي مؤمنان به ترې الله خلاص چې ماخوستن او سار جمع اهتمام موږ تاسو کوو دقه رڼا به الله د قیامت په ورځ موږ تاسو ته راکوي. الله دې موږ تاسو د هغې د مستحقین وګرځوي. دې انسان چې سار جمع نه کوله دا عذاب په الله مسلط کړی کاڼي باندې اشتلی کی. دې وجه د حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې کوم انسان مؤمن دی مسلمان دی او د سار جمع اهتمام نه کوي نه کوي ناوخته مونځ کوي نو د روح به دقه ځای ته ورځي یو وخته پورې به سزا ورته میلاویږي یا به پس د هغې نه الله ورسره معامله د خپل رحم او د عدل به کوي. او بل ته دا معلوم شو د سار جمع پرېښودل دا سبب دی د پاره د عذاب قبر. د سار د جمع څوک اهتمام نه کوي. دا نورو جمع هم هغې اهمیت په شریعت کې راغلی په دې کې ډېر اهمیت ته دی راغی.